د کندهار ولایتي چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلهوالو طالبانو پورې اړوند 41 وسلوال نیولي چې پکښې د فراه ولایت لپاره د طالبانو څارنوال په خوست او یو شمېر نور ولایتونو کې د دغه ډلې شپږ جنګي قمندانان هم شامل دي. کندهار والي حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته د دغو وسلوالو د ښودلو پر مهال وویل چې دغه وسلوال د ملي امنیت د ځواکونو د افراطي عملیاتو پر مهال په کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوي. تحقیقاتو کې په دې باندې اقرار کړی ده چې دوی د طالبانو د شبکې غړي او د دوی دپاره یې په مختلفو سیمو کې فعالیت کاوه. متاسفانه اکثریت یې په دې نوم باندې چې د ډیورن خط اخواته د مدرسو ته تلل، درسونه یې ویلې، حال دا چې په هغه مدرسو کې دوی د تروریستي اعمالو، د انفجاري موادو د تربیې او د نورو دپاره ټریننګ حاصلاوه. والي وویل چې نیول شوو وسلوالو ته د پاکستان په چمن او د کوټ ښارونو په رحمانیه، ملا عبدالله، شیخ فضل باري او مولوي عبدالغني مدرسو کې تروریستي زده کړې ورکول شوي. خپله نیول شوي وسلوال هم مني چې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو زده کړې ترلاسه کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره راستول شوي دي. په لاره کې روان وم، تلمه پېښور ته، په لاره کې امنیت ونیولم د بولدک په لاره باندې. کته یې کړم، ما ته ویلي ورته طالبانو کې، نو زه طالبانو په خوست کې د طالبانو قمندان وم، 10 کسه د ما د لاس لاندې وو او ویې نیولم. او اوس د دولت نه زه خواهش لرم چې ما دې پرېږدي او بخښنه ترېنه غواړم، نور آینده کې دا کار نه کوم. فراه ولایت کې څرنګوال وم، د پسرلي کې چې ولاړم د 4 میاشتې کېږي ولایت څرنګوال وم. دا له تیرو 2 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو درېیمه ډله ده چې په کندهار کې نیول کېږي. خو د طالبان ویان قاري صف احمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې دا د کندهار د ولایتي چارواکو تبلیغات بللي.